سلامونه او ښې چارې. خپلواکي یا ازادي تر هر څه لومړی ولې ده. خپلواکي د څه؟ خپلواکي چرته چې یوه معاشره خپل دود، دستور او باورونو سره سم ځانته یو قانون جوړ کړي او بیا یې عملي کړي، په خپله خاوره او په خپلو وسایلو باندې مکمل اختیار ولري. ازادي چرته چې فوج، پولیس او هره اداره ولس تر حکم لاندې وي، نه چې ولس تر دوی د حکم لاندې وي. چرته چې ولس په خپله خاوره په خپلو وسایلو مکمل اختیار ولري، نه ادارې. ازادي دا نه ده چرته چې ادارې ستا د وسایلو د لوټ کولو په خاطر دهشتګرد جوړ کړي، ستا په قتل کړي او بیا بیرته د هغو په سر کې ستا په کور چاپي ووهي، ستا په کلي کې له تا پردي پوښتنه وکړي چې ته څوک یې او دلته څه کوې. له ازادۍ بغیر هیڅ یوه معاشره پرمختګ یا ترقي نشي کولی، ځکه د معاشرې سیاستدانان، ډاکټر، انجینر او هرې پیشې سره تړلی کس د بل په اختیار کې وي، ان تر دې چې مذهبي پیشواګان نه په خپله خوښه څه ویلی شي، نه څه ترسره کولی شي. غلام شوي ولسونو که په تېرو وختونو کې هر څومره شان او دبدبه درلوده، هغه بې معنه ده. تر څو چې دوی غلامان وي، دوی به تحقیر کیږي، دوی به رټل کیږي. نو تر هر څه لومړی ازادي ده، او ازادي قرباني غواړي.